السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. درنو او معزز افغانانو، عزت او بریا مو غواړم. هیلهمند یم چې روغ او جوړ اوسئ او بیا هم د موقع نه په استفادې سره غواړم چې هیبتي ځناوران وسوځوم. هیبتي ځناورانو انشاءالله چې 01 قطعه چې ورته وایي 01 کنډک اتلان ځوانان چې زلمي وي، ځوانان چې ژوندي وي که نه، نو انشاءالله چې ستاسو دا اوربوزونه، ستاسو دا مردارو سپګن خولې به د خاورو سره خاورېږي. بې غیرتو د پنجاب ګوډاګیانو د عمران خان په اشاره باندې چې د آخر کې تاسو جنگ ته زور ورکړی ده، په ولسوالیانو باندې بریدونه کوئ. د ارمان د عمران خان پلار بېنظیر هم ګور ته وړی او قید اعظم هم ګور ته وړی او یحیی خان هم ګور ته وړی او بوټو هم ذوالفقار علي بوټو هم ګور ته وړی. تاسې به هم د ارمان ګور ته ویسئ. د عمران خان سره به د ارمان ګور ته ویسئ. زه د خپلو ځوانانو ته دا وایم چې ځوانانو لږ ویښ سئ، بیدار سئ. د دغه هیبتي ځناورانو ظلمونه، وحشتونه، د دو بربریت د دوی د لاسه زموږ وطن تباه او برباد ده. په ولسوالیانو کې چې کله زموږ ملي اردو او عسکر وژني، بیا ځان ته مجاهد وایي، ځان ته طالب وایي. دا بې غیرتان بیا چې کله ونیول شي، بیا وایي چې موږ خو بزګران یو، دهقانان یو، دلته غریبۍ ته راغلي یو. هغه سپین ږیري چې تاسو په ویډیوګانو کې وینئ د غټو ږیرو سره، دا په اصل کې منافقین دي. دا خفه کېږئ به نه. موږ سپین ږیرو ته احترام ځکه لرو چې زموږ پیغمبر رسول کریم صلی الله علیه وسلم موږ په دې باندې مکلف کړي یو چې تاسو باید مشرانو ته احترام او عزت ولرئ. خو ځینې مشرانو ږیرې سپین ږیرې و ډېره غټې وي، داسې چچ ږیرې وي، خو د ږیرو سره هغه منافقین وي. که منافقین نه وي، ته په دې انقلابي دور کې څوک وروره د وردګ و نظیب په هلمند کې هلته هغه هم بیا په باباجي کې په یو لرې پرته سیمه کې هلته ژوند و زندگی کوي. ته چې وردګو نه وروره هلته تللی، ولې کابل ته نه راتللی؟ فساد و په تاسو کې. بیا چې کله هغه به باندې راسي، بیا وایي چې حاله ظلم شوی زموږ سره. زه د ځوانانو ته دا وایم چې ځوانانو لږ د وطن سره مینه پیدا کوئ او حق ته حق، باطل ته باطل ووایئ. دا په موږ باندې تپل شوی جنگ دا په څه خاطر ده؟ دلته د خارجیانو د وسلو فابریکاتو دلته بازار ګرم ده. که زما ستا په وطن کې دا جنګونه نه وي، په سوریه کې نه وي، په مسلمانانو باندې نه وي، بیا د کافرانو بمونه څوک په یو سنټ باندې هم ناخلي، مفت هم ناخلي، بلکې تېنه ډارېږي وایي په کور کې مې راته پټاو نسي. بیا نه څوک کلاشینکوف اخلي، نه اوان اخلي، نه راکېټ اخلي، نه بمونه اخلي، نه ټانګونو ته ضرورت شته، نه هوایي جهازونو ته ضرورت شته. دا خارجیانو زموږ تاسو په هیواد کې دا د جنگ بازار چې ګرم کړی ده، خپلې مزید چرچې پکې کوي او تاسو پکې څه کوئ؟ جهاد. او نړیوال هم پوهېږي چې دا افغانان چې دي دا بېسواده جاهلان دي، دوی د جهاد عاشقان دي. راځه چې ورور د وسلو بازار به همدلته ګرم ساتو په افغانستان کې. یو ځل د انګریز پې راځي چې انګریز ماته وخوړی، بیا د شوروي راځي، بیا شوروي چې لکه ډېره وجنګېد، ستړی شو، ستومان شو، بیا د وروره امریکا او ناټو راشي چې امریکا او ناټو ښه ستړي ستومان شول. دې نه وروسته به بیا بل خر راځي په دې هېواد باندې. خو د وسلو مارکیټ او د بازار به ګرم وي. ځکه به ګرم وي چې نور خلک په خپلو هېوادونو کې جنګ نه پرېږدي. نور خلک د حکمت نه کار اخلي، د عقل نه کار اخلي، د علم نه کار اخلي، د وطن د بچاو او د ساتلو نه، حفاظت نه کار اخلي. او موږ چې شی کوو هله ګړز ورکه بوشکې ته. تاسو په دا ویډیو کې دا سپین ږیري وګورئ، قسم په خدای ده چې دا ټول نه، خو نیم نه ډېر پکې وروره هیبتي ځناوران دي. نیم نه ډېر پکې هیبتي ځناوران دي. زوی هیبتي ځناور ده، پلار هیبتي ځناور ده، ورور هیبتي ځناور ده. خو د همدغه بدبختو د لاسه ده چې نن زما د کلي سړک نشته، نن زموږ په کلي کې برقونه نشته، نن زموږ په کلي کې روغتونونه نشته، نن زموږ په کلي کې ښوونځیانې نشته. ده په څه خاطر؟ زموږ سپین ږیري مشران بې عقل دي. خفه کېږي به په دې باندې نه چې یو سپین ږیری د ورور تا ته د ترقي نه پرېږدي، پرمختګ نه پرېږدي. خو خر جاهل بې سواده ده. د دغه بې سواده دپاره وطن دغه شوی ده. که دغه سپین ږیری چې دا نن دومره ږیره پرېښې ده
او دا دومره ګډه وډه لونګۍ په سر باندې هغه کړی ده پوسه د لونګۍ په طریقه باندې هم نه پوهېږي چې لږ سم منظم وتړي. که دغه سپین ږیري تعلیم درلودلی، تحصیل درلودلی، نن به زما او ستا کور نوراني و، زما او ستا ولسوالي به نوراني وه، نن به زما او ستا کلی کور هر څه به نوراني و، نور به و، رڼا به و، ترقي به و، امن به و، سوله به و، خوښي به وه، خوشحالي به وه. بچي به مو کډوال نه و، بچي به مو مسافر نه و، په خپل هیواد کې به مو دومره څه ګټل چې په پردي هیواد نه به راته ډېر ښه و. نو ملګرو دا زه تاسو ته په جرات ځکه وایم که زه ځان په خطر کې اچوم، که زه ځان ته ښکنځلماران پیدا کوم، که زه ځان ته دشمنان پیدا کوم، خو تاسو ځوانانو ته دا ځکه وایم چې ځوانانو زه ستاسو یو افغان رور یم، تاسو نه به مې لږ عمر ډېر وي، ګیره مې سپینه کړې، تجربه لرم، علمیت لرم، ګشت لرم، ګذر لرم، وطن سره مینه لرم. زمونږ د دې تجربې نه تاسې ګټه واخلئ. د دې خلکو په دې فتواګانو باندې مه غولېږئ، وطن مه تباه کوئ، وطن مه بربادوئ، د وطن سره مینه وساتئ. دا نه پوهېږي، جاهلان دي، د خپلو مېرمنو قدر نه کوي. ګورئ بله ورځ ملګرو ویډیو را سره شیر کوي، بله ورځ په لوګر کې د ملي اردو د قهرمان د اتل مېرمن راواخیستله، ژوندۍ یې وسوځوله او بیا یې عکسونه راواخیستل په ټولو فیسبوکونو کې پوسټ کړل په دې خاطر باندې چې د دې مېرمن میړه په ملي اردو کې و. وروره دې حیبتي ځناورانو یو هم نه محکوم کړه، نه یې رد کړه، نه یې تېنه نفرت او د براعت اعلان وکړه. نن چې وروره یو دوه د حیبتي ځناورانو یو دوه ښځینه یې به ولیدي، هغه یې ورو څه جهنم ته خو نه دی بولي، نه امریکایانو بولي، زموږ خپل افغانانو بولي دي. افغانان دي، پښتانه دي، مسلمانان دي، په قدر و په عزت یې به ولي، تحقیق ته کوي، څېړنې ته نه کوي. اسمان را ولوېده، ته چې د خلکو ښځې سوځوي هېڅ، او ستا نه چې بوتللې بیا اسمان را ولوېده. د پرون پیښې نه وروستو ځوانانو ویډیو شیر کوي، مهمه خبره کوم، د پروني پیښې نه وروستو چې کله تحقیقات شوي دي، 6 جایه نور چاپه وهل شوې ده، 6 جایه نور همدغه وحشي ځناوران نیول شوي دي چې د ډېرو غټو تبایانو مخه نیول شوې ده. نو دا ښه کار وشو که بد کار وشو؟ ښه کار شوی ده. ته چې په کور کې طالب ساتې، د پنجشیري په کور باندې خو چا حمله ونه کړه، ولې طالب نه ساتي؟ تا په ټول پنجشیر کې یو ورځ اورېدلي چې یو جي کې حمله شوې ده؟ هغوی په منځ کې حیبتي خره نه لري، هغوی په منځ کې حیبتي ځناوران نه لري، هغه ورځ په ورځ هوښیارېږي، د عقل نه کار اخلي. خفه کېږه نه ملګرو، دا په دې خاطر کوم چې راځئ موږ تاسو یم وروره. ته نن لاړ شه خلک وروره په ټول افغانستان کې پنجشیر ته سیاحت ځي، چکر ځي وروره، جیب ډک وړي و هلته وروره بېرته یې تشیع و راځي. نن د امن امان ژوند و زندګي کوي. ښایسته ښکلې درې سړکونه یې ځان ته جوړ کړل، کورونه یې ځان ته جوړ کړل، په درو کې ښایسته ښایسته لوکس کورونه. او ته لاړ شه نن زما هلمند ته لاړ شه، زما لغمان ته لاړ شه، زما ننګرهار ته لاړ شه، ته لاړ شه زما ورزګان ته لاړ شه، ته لاړ شه زما زابل وګوره، زما غزني وګوره. په څه خاطر باندې؟ ولې موږ بې عقل سپین لرو، موږ جاهل او بې سواده سپین لرو، موږ سپرګن او خیرن سپین لرو. وروره جهاد راته کوي، 40 کاله وطن تباه او برباد کې ښه چې دا اوس امریکا ووځي او هغه ووځي، بیا به کوم کافر راځي په دې هېواد؟ دې هېواد باندې خو د کافرانو نمبر ایښی ده، نمبر ایښی. یو ورځ به انګریز راځي، بیا به وروره شوروي راځي، بیا به وروره ناټو امریکا راځي، چې اوس به بیا د کوم کافر نمبر وي؟ اوس به بیا د چینایي نمبر وي، که بیا د بل بیا به ورته روس لږ تابعدار شوی، لږ به ورته دمه شوی وي، او که بیا به بل څوک راځي. دا په څه خاطر راځي؟ په دې خلکو کې اهلیت نشته ده. په کوم کور کې یو چې سورسترګی پلار وي، یو تکړه پلار وي، یو پو پلار وي، په هغه کور باندې هېڅ ګاونډی نشي راتللی. وایي د دې کور دا پلار چې ده دا فعال او غیرتي نر پلار ده، خپل کور، خپل اولاد، خپل ناموس ساتلی شي، څوک ورته په کږه نشي کتلی. او چې خوار و زار وي، هر څوک راځي یو ټنګ ورکوي. یتیم ولې خوار و زار وي؟ پلار نه لري، مالک نه لري، څښتن نه لري. دا وطن ولې خوار و زار ده؟ تاسو صحیح مالکان نه یاست، صحیح څښتنان نه یاست، صحیح خاوندان نه یاست. په بل هېواد خو ته د حملې تصور وکړه، والله که دې په ذهن کې دا اوس یې ګرځولی له ډاره چې زه به وروره په بل هېواد حمله کومه. څوک خو دې دا تصور وکړي چې په بل هېواد باندې وروره حمله کوي. ستا په هېواد ولې هر وخت حمله راځي؟ ته ځان نه جوړوې، ته قلم نه رااخلې، تا د پنجاب ټوپک راخیستی، ته د پنجاب په فتوا باندې جنګېږې. زمونږ په 40 کلن جنګ باندې پنجاب بزنس کړی، تجارت کړی ده، سړکونه او موټروي پې باندې جوړې کړي. د مزدا فابریکه یې هلته په لاهور کې نواز شریف جوړه کړله، د ډیو کارخانه یې هلته جوړه کړه په لاهور کې، په فیصل آباد او لاهور او په نورو ایبټ آبادو ځایونو کې کارخانې جوړې کړلې. هغه پاکستان چې چا پېژنده نه،
ستا د جهاد دغه برکت چې پاکستان دې د اټوم چیختن که خپل هیواد ټانګونه دې راواخیستل اره دې که په پاکستان دې خرڅ که د خپل هیواد تیارې دې راواخیسته کابل دې که په پنجاب دې خرڅ که د خپل هیواد جرنیلان کرنیلان دې راواخیستل ډګروالان او جرنالان دا دې وروره راواخیستل ووژل څه دې تبعید کړل په پردیو هیوادونو کې کډوال شول پناهنده شول ستا 300 کلنه اردو د پنجابي په فتوا باندې تا ټوټې ټوټې کړه بې غیرته ذلیله زه به تا ته څنګه نرم الفاظ استعمال کړم یې اور اخلي کله کله وایم چې سم لکه هاشم خان لوګری درته داسې اوټ شم خو د خپلو ملګرو دوستانو انډیوالانو تعلیم یافته ځوانانو نه شرمېږمه کنی تاسو بې غیرتو 300 کلنه قوي اردو راواخیسته ټوټې ټوټې مو کړله دا ستاسو جهادو لعنت شه په تاسو باندې بې غیرتو زمونږ 4,000 ټانګونه هم راواخیستل اره مو کړل کباړ مو کړل ټوټې ټوټې مو کړل پنجاب ته مو ورکړل مفت مو ورکړل د املوکو په تول مو ورکړه د پاپړو د ګلشاني په مقابل کې مو ټانګونه ورکړل د پاپړو ګلشاني په مقابل کې مو جازونه ورکړل نن ته په ما باندې جهاد کوي نن زه د ګوګړو کارخانه نه لرم نن زه د چپړکو کارخانه نه لرم پاتې شو لا نور سیالي د نړیوالو سره د چا د لاسه د ملا د لاسه د طالب د لاسه د حیبتي زناور د لاسه چا چې د پاکستان په شیطان خانو او کونی خانو کې درس او سبق ویل د هغو د لاسه خدایم غرق او تباه او برباد که په دې فتواګانو چې تاسو په دې هیواد ورکوئ هیوادوالو دا ویډیو را سره شیر کړئ حیبتي زناورانو نه یو پوښتنه وکړئ چې تاسې او خدای چې د شپې له خوا نه چې کوم عملیاتونه کیږي د دغه بریدونو نه تاسو ډېر ډارېږئ او که د خدای نه ډارېږئ تاسو کې غول وچ کړي دي شپه ورځ تاسو نه لارې ګودرې تاسو چې دا سپینګیري په زوره باندې راباسئ سرکو ته چې یا لارونو کو یا مو وژنو دا مو په زور راویستلي دي زمونږ ځوانان کله کله چپه وراسته شي سهار په یو حال وي ماښام په بل حال وي چې کله اسدالله خالد ویل چې سر وهو سنګر نیسو ټول ولس یې ملاتړ وکړه خو چې کله یې رښتیا پریکټیکل عملي کار شروع کړو ډېر ځوانانو بیا مخالفت وکړه چې اله بمبارۍ اله ړندې بمبارۍ اله شپنۍ بمبارۍ ای خلکو سر وهو سنګر نیسو همدې ته وایي چې دشمن په کوم حجره کې وي هغه حجره ووله چې دشمن په کوم جومات کې وي هغه جومات ووله چې دشمن په کوم کور کې وي هغه کور ووله چې دشمن په کوم لاره کې وي هغه لاره ووله دشمن ووله سر وهو سنګر نیسو همدې ته وایي چې دشمن ذلیل کا او دشمن تر ډېره حده ذلیل شوی ده دشمن نه لاره ورکه ده زه خو وایم چې دې ته د نورم کش ورکړي خفه کېږم پرون ماته یو ډېر تعلیم یافته سیاست مدار چې سیاست یې کړی و د جمعیت د ګوند یو مهم او قوي غړی و ما ته وایي چې قاري صاحب لطفا د دې ملاتړ مه کوه دا شپنۍ عملیات چې دي دا ړندې عملیات دي ما ورته ویلې چې زما د ملي اردو اتلان په شهادت رسوي او زما د ملي اردو د اتل میلمن را اخلي او هغه سوځوي چې ستا میړه ولې په هغه کې ده چې زما بچي هره ورځ شهیدانوي په ننګرهار کې چې زما د افغان خور چادري 15 متره لرې تېنه پرته وه دا ټوټې ټوټې په سړک پرته وه په ننګرهار کې چې زما د پښتني افغان خور غوښې ټوټې ټوټې د سړک سره نښتې وې د دیوالو سره نښتې وې هلته تاسو که وجدان او ضمیر راویښ نه شو بیدار نه شو تاسو دا سکوت مات نه که ما ورته ویل چې داسې ده خیر راځه بېګا ته شپې لایف کوو ته ما سره لایف ته راشه ته د خلکو ته د خپل نظرات وړاندې کوه وایي نه ښه نه دی وایي زموږ ژوند ته خطر ده قاري عیسی خپل ژوند ته خطر پېښ کړی قاري عیسی خپل ژوند په خطر کې اچولی قاري عیسی ځان ته حیبتي زناوران دشمنان کړل قاري عیسی ځان ته عیسی دشمنان کړل خو د ځوانانو ذهنیتونه یې جوړ کړل او د ځوانانو د ذهنونو د جوړولو په خاطر باندې موږ دا اقدام کړی د ځوانانو د ذهنیتونو د جوړولو په خاطر باندې ما ځان په قربانۍ کې حساب کړی همدا نن همدا شیبه که هم وروره د حیبتي زناور یا د بل زناور د لاسه که زه په شهادت ورسېږم او انشاءالله چې د دو نجس لاسونه به ماته نه رارسېږي وطن ته روان یم هلته به هم الله د دو نجس لاسونه ماته نه رارسوي اعلان ورته کوم چې در روان یم اعلان ورته کوم چې در روان یم لاس مو خلاص که شهید شم د وطن قرباني یم د وطن شهیدم هیڅوک د لقب نه راکوي هیڅوک د زما صفت نه راکوي ایمان می وجدان می اسلام می غیرت می افغانیت می پښتونولي راته دا وایي چې قاري عیسی ته غیرتي افغان یې اتل یې دا چې راته خپل وجدان وایي چې اتل یې دا زما دپاره کفایت کوي چې ټوله نړۍ راته وایي د هغه نه راته د خپل ایمان او وجدان د هغه ده نو که زه نن ځان په خطر کې ما اچولی ما د زرهاو لسهاو زره لکونو ځوانانو ذهنیتونه د وطن سره په مینه او محبت جوړ کړي دي ما په لکونو ځوانانو ته د پنجابي تورمخي مخ ورښکاره کړی ده زما هیڅ په ژوند کې ارمان نشته ده نن زه په دې باندې ویاړ کوم او فخر کوم چې ځوانان راپورته کیږي او
د وطن سره د مینې اظهار کوي او د ملي اردو ملاتړ کوي دا د قاري عیسی د هلو ځلو او د قاري عیسی د شجاعت او زړورتیا دا برکت ده. دا د قاري عیسی د شجاعت او زړورتیا برکت ده چې نن ځوانان د خپل وطن سره مینه او محبت کې یو تورمخی پنجابی ورته معرفي شوی ده. ما که ځان په خطر کې اچولی ده، ما د لکونو ځوانانو ذهنیتونه جوړ کړي دي. انشاءالله دې ځوانانو زما دپاره فخر ده، زما دپاره ویاړ ده چې یو ځوان په ډېر احترام سره په تبسم او په خندا سره ما ته وایي چې قاري صاحب موږ ستا په قدم روان یو. زما دپاره فخر او افتخار ده چې زه د وطن سره مینه لرم او په دې مینه او په دې قدم ما سره ځوانان را روان دي. زما دپاره دا فخر او افتخار ده چې ځوانان ما ته وایي چې قاري صاحب ته زمونږ پیر یې، موږ ستا مریدان یو. زه پیري او مریدي کول نه غواړم، خو د ځوانانو دا مینه زما دپاره فخر ده، د ځوانانو دا مینه زما دپاره ویاړ ده، د ځوانانو دغه ویښتوب زما دپاره فخر او افتخار ده. زما دپاره دا فخر او افتخار ده چې که نن د پارلمان یو وکیل عبدالرحیم ایوبي زما په مقابل کې ښکنځلې او بدرت کوي، اتل ځوانان غیرتي ځوانان ورته جوابونه ورکوي، زه ورته جواب هم نه ورکوم. ولې ایوبي ما د جواب نه ارځي، د هغه نه زما سویه ډېره لوړه ده، د هغه نه زما مینوال ډیر دي، زما ملګري ډیر دي، زما دوستان ډیر دي. نن ایوبي زما دپاره هیڅ ده. ولې د پارلمان یو وکیل ډیر چیپ وکیل او ټیټ وکیل، بیکاره وکیل، هغه وکیل چې خپله املا یې نه ده زده. عبدالرحیم ایوبي د پارلمان هغه وکیل ده چې پښتو املا یې نه ده زده. هغه مکار وکیل ده چې د ولس د وژنو نه خوند اخلي چې ولسمشر غني بدنام کی. زه پې دردېږم، زه پې ځورېږم، زه پې کړېږم، خدای ترې نه خوند ځکه اخلي چې ودرې د ولسمشر غني پکې بدنامي وشي. دا خلک په خړو اوبو کې مایان نیسي. نو ملګرو د موقع نه په استفادې سره ما بیا هم تاسو ته لایف وکړ، او چې هره غړۍ را سره وخت پیدا کیږي زه به لایف راځم. د ځوانانو نه دا هیله کوم چې ځوانانو په یو ګل نه پسرلی کیږي. تاسې هم سکوت مات کوئ، راځئ راشئ د وطن د سولې دپاره او د وطن د پرمختګ دپاره او د وطن د ترقۍ دپاره غږ پورته کوئ. که هر څوک سوله غواړي زموږ ورور ده، او چې ټوپک او راکټ په لاس کې وي او زموږ په اردو ډز کوي، هغه باندې بمبار وکړئ، برید وکړئ، ویې وژنئ، ذلیل یې کړئ، تباه یې کړئ، برباد یې کړئ، بېرحمۍ سره یې ووژنئ، رحم ورباندې مه کوئ. زما شعار د مولوي صاحب عبدالظاهر حقاني رحمه الله، الله د هغه شهادت قبول کړي، د هغه شعار ده. مولوي صاحب عبدالظاهر حقاني الله د فردوس اعلی جنت نصیب کړي، او الله د پاکو شهیدانو شفاعت زموږ نصیب کړي. هغه به دا وایي چې څنګه په بېرحمۍ سره تاسو وژنئ، په همداسې بېرحمۍ سره یې ووژنئ. زه د هغه په قدم روان یم، زه د هغه په شعار باندې انشاءالله عمل کومه. ما دپاره عالم هغه څوک ده چې د وطن سره مینه ولري. زما دپاره عالم هغه څوک ده چې د ولس سره مینه ولري. زما دپاره مکاران، چلباز، فریبان، د پارلمان ډوزمار وکیلان ایوبي دا زموږ دپاره وروره هیڅ ارزښت نه لري. اصلا کومنټ یې موږ لیفټ نه ورکوو، پوسټ یې لیفټ نه ورکوو. اصلا ورسره د خبرو که چېرته غواړي را دې شي نن شپې د راسره لایف وکړي. د ایوبي ته ووایه که چېرته غواړي نن شپې د راشي راسره لایف دې وکړي، همدا د باباجي په موضوع به نن شپې سره بحث وکړو. که رښتا دکې غیرت وي او پښتو وي او دکې شرم او حیا وي، دی د ما ته د یو څو پوښتنو جواب راکړي. اوس یې نه وایم چې بیا مخکې نه ورته جوابونه د یو بل نه مشوره اخلي. بې سواده ایوبي د راشي ما سره دا دلایل ووایي چې دلته د حکومت کوم ځای کې هغه ده ملامتي ده چې یو ځای نه په تا ډزې کېږي او په یو ځای کې د افغانستان د تخریب، د افغانستان د تباهۍ او بربادۍ توطیې جوړېږي، دسیسې جوړېږي. نو آیا ته به ورته لاس تر زنې ناستې، ته به ورته ګورې، ته به ورته غلی یې؟ زما د ملي اردو اتل ما ته وایي چې قسم مې د په خدای وي، زما دی وای قسم په خدای وي چې د ښځې د چادرۍ لاندې وای ټوپک ورسره و، د پښتو په خاطر مې وای ځان پې غلی کړی، سترګې مې پېړندې کړي، نه مې درته وي چې خورې تا سره ټوپک ده، دا ټوپک راکړه. ښه پې پوهېږم چې ترورستانو ته ټوپک وړي. وای د پښتو نه شرمېدم، وجدان و ایمان مې اجازه نه راکړو چې لاس ورباندې کېږدم، دا ټوپک راکړه، ځان مې پې غلی کړه. دومره اتلان موږ لرو. وای قسم په خدای ده چې د کور نه وای ښځې راباندې یو جاجور تش کړی ده، ډزې کړی ده، وای ځان مې تې څنګ ته کړی ده، بیا مې والله کې ورباندې وای ډز کړی وي. شرمېدلم چې زمونږ په پښتو کې په ښځې باندې ډز نشته، زمونږ په پښتو کې په ښځې باندې وار نشته. ځوانانو ویښ شئ، بیدار شئ. یو ملګري لیکلي دي د ادم خان په نامه زنده باد ملي اردو ټولې ولیکئ، تاسې او خدای ټولې ولیکئ.
ملي اردو عکسونه پوسټ کیا دا وطن ساتي دا وطن ساتي دغه عملیات چې په باباجي کې کړی دا ملي اردو کړی دا قطع 01 ورته وایي که څه وایي 01 قطع کړی دا 01 قطع کړی دا زمونږ خپل افغانانو هیڅ خارجي پکې ښکیل نه و خارجیان خو په دو باندې وروره بمبار نه کوي خارجیان خو په دو باندې عملیات نه کوي ولې خارجیانو سره خو دوی په قطر کې ناست هلته ورسره مزې چرچې کوي مزې چرچې ورسره کوي نو ملګرو وطن سره مینه وکئ بخښنه غواړم زړه مې درد وکړي نو لایو راشم څه مې چې په ذهن کې وګرځېږي هغه تاسو ته وایم او هیلهمند یم تاسې هم سکوت مات کئ تاسې هم لایو راسئ د وطن سره مینه وکئ فعلا چې څومره جنګونو په افغانستان کې زور اخیستی دا د عمران خان اشاره ده د عمران خان امر ده د عمران خان حکم ده او د عمران خان ارمان ده چې په افغانستان کې موقت حکومت راشي او دا ارمان به هیرامنډۍ ته بیا د هغه نه وروسته ګور ته وړي د عمران خان دا ارمان ده چې ولسمشر غني د قدرت نه لرې شي هغه وایي که هر څوک وي که بل هر څوک وي صحیح ده خو چې ولسمشر غني نه وي ولې ولسمشر غني په دو کې زړه ورچولی ده او زه بیا دا وایم چې ولسمشر غني